او مسلک دی زینات دی وزوان زحمت پر اختیار دی عزت دی وزوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم. بسم الله الرحمن الرحیم. وخت مو بخیر. د تخنیکی او مسلکی زده کړو ملي ادارې د ماښام 9 بجو خبري ټولګي ته راغلاست. نن یکشنبه د 1403 لمریز کال د چنګاښ میاشتې 18 نیټه ده. د خبرونو سرټکی د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې مالی او اداري مرستیال د بدخشان ولایت د تخنیکی زده کړو په مرکزونو کې د ازموینې له بهیر څخه لیدنه وکړه. د تخنیکی او مسلکی زده کړو په مرکزونو کې بهاري سمستر ازموینې پیل شوې او د مالی او اداري چارو مرستیال د بدخشان ولایت د تخنیکی او مسلکی زده کړو مامورینو سره ناسته ترسره کړه. زه مرتضی احمدی یم. د خبرونو پیل د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې مالی او اداري مرستیال ښاغلی مفتي فضل الرحمن فاضل بدخشان ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د یاد ولایت د تخنیکی او مسلکی زده کړو د یو شمېر مرکزونو د پسرلني یا بهاري سمستر د ازموینې له بهیر څخه لیدنه وکړه. نوموړي محصلینو ته د لا بریاوو هیله وکړه او له هغوی یې وغوښتل چې د علم په ترلاسه کولو او د هیواد د پرمختګ لپاره لا زیات کار وکړي. دغه لیدنه په داسې حال کې کیږي چې د هیواد په سړو سیمو او ولایتونو کې د تخنیکی او مسلکی زده کړو د مرکزونو د پسرلني سمستر ازموینې د چنګاښ میاشتې په 14 نیټه پیل شوي. د سرسیرو سیمو او ولایتونو د تخنیکی امریتونو مسؤلین په دغو سیمو او ولایتونو کې د پسرلني سمستر ازموینې د پیل خبر ورکوي. دا ازموینه پرون شنبه د چنګاښ میاشتې په 14 نیټه پیل شوې او ټاکل شوې چې د همدې میاشتې تر پایه به دوام وکړي. په ورته وخت کې سرسیرو سیمو او ولایتونو د تخنیکی او مسلکی زده کړو د مرکزونو مسؤلین د تخنیکی او مسلکی زده کړو په مرکزونو کې د ازموینې په بهیر کې له شفافیت څخه ډاډ ورکوي او د تخنیکی او مسلکی زده کړو ملي ادارې مالی او اداري مرستیال محترم مفتي فضل الرحمن فاضل بدخشان ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د یاد ولایت د تخنیکی او مسلکی زده کړو آمرینو سره ناسته ترسره کړه. په دې ناسته کې د بدخشان د تخنیکی او مسلکی زده کړو د مرکزونو د ستونزو او اړتیاو په اړه خبرې وشوې. په همدې حال کې د تخنیکی او مسلکی زده کړو ملي ادارې د مرکزونو آمرینو خپل ستونزې او اړتیاوې د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې د مالی او اداري مرستیال سره شریکې کړې او ښاغلي مفتي فاضل د دوی د اړتیاو او ستونزو د حل په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. دا و د تخنیکی او مسلکی زده کړو ملي ادارې د ماښام 9 بجې خبري ټولګه. له ملتیا مو مننه. تر بیا مو په لویه وبخښونکي خدای سپارم.